اکثر د دکانداران خپه کېږي ما چې په اوړي کې به سخته ګرمي نو د کولر خو به ایښی خو ګیلاس یې پټ کړی چې ته ورته ویې لکه ګیلاس اوبه څکم نشته ګیلاس وایي زه دا لکه دا صرف د ځان له راوړی چې بس زه یم او دا با سره شاګردان دي دوه درې بس موږ به یې څکو لکه د الله بنده خو ورکه ورله او زمونږ بعضې خلک هم داسې کوي چې ګیلاس پټی نه وایي د دې داسې هم تی دغه کې وایي دا خلک ګیلاس ویسي بیا یې نه راوړي دا دواړو طرف ته نقصان دی د خلکو کې هم دا مرض دی چې ته ولې یو څیز ورکړې بیرته یې نه واپس کوې لکه تا له چا یو ښېګړه در سره وکړه ده یو احسان یې سره وکړو نو هغه څیز خو بیرته ورسوه خپل ځای ته که نه لکه زمونږ اوسه پورې خفه نه شي هغه چې کوم د دنیا کوم اصول دي او هغه د دنیا کوم هغه عامې خبرې دي هغې مطابق هم زموږ تربیت نه دی شوی غټو غټو مرتبو ته رسېدل خو لا لرې ده چې شیخ امین صاحب مونږ ته کیني او هغه اوچتې اوچتې مرتبې راته ذکر کوي چې تقوا دا مرتبه ده او دا مرتبه ده زه کله کله حیران شوم دا شیخ صاحب په کوم ځای کې ګرځي او دا مونږ په کوم ځای کې پراته یو په ډنډونو کې پراته یو دا دې څه وی لګیا دی د ابن قیم صاحب کتابونه چې ګورې به تا ته مراتب ذکر کوي دې مرتبې ته به داسې رسېږي او دې مرتبې ته به داسې سړی ورته حیران شي چې دا وګوره دغه مرتبې کوم ځای کې دي مونږ په کوم ځای کې څخه ډنډونو کې پراته یو پاتې لا دا چې زه او ته به لا غټو مرتبو ته رسېږو دا تقوا ده او دا د ابرارو مرتبه ده دا د صدیقینو مرتبه ده دا د فلان مرتبه ده لکه هغه وړې وړې خبرې موږ نه شو کولی وړې وړې خبرې دا موږ پوره نه کړې هغه عام نارمل صفات لا موږ په ځان کې پیدا نه کړې انساني خویونه پاتې لا دا چې موږ غټو غټو مرتبو ته ورسېږو